د میدان وردګو ولایت مرکز اړوند یو شمېر سیمو کې د درنې غلۍ ورښت بزګرانو او بڼوالانو ته سخت زیانونه اړولي. دوی وایي حاصلات یې زیانمن شوي او له مسؤلینو د لاسنیوي غوښتنه کوي. زیات فصلونو ته تاوان رسولی ده، ځکه دا ګل چې وه د مڼو وه د زردالو وه د ناک وه د هر شي چې وه هغه بیخي والا ټول غوټ غوټ الوزولي دي. کرم بازۍ کې وه دا کرمونه یې ټول الوزولي دي غوټ غوټ. دغه تاوان ده نو دلته تېره ورځ ډېره قوي ږلۍ وسوله، د موږ حاصلات یې خرابه کړل، د ونو ګلونه د مڼو ګل دا یې ټول توی کړل، د موږ حاصلات یې را خرابه کړل. موږ له دولت نه دا غواړو چې موږ سره مرسته وکړي. د دغه ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم روان کال په کافي اندازه ورښتونو د اوبو کچه لوړه کړې، خو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د غلۍ ورښت بزګران او بڼوالان سخت زیانمن کړي چې دوی ورسره د مرستو ډاډ ورکوي. د میدان وردګو ولایت مرکز اړوند ځینې سیمو کې سخته ږلۍ شوې ده چې د بزګرانو زیاتره باغونه یې له منځه په کم او زیات اندازه له منځه وړي دي، او هغه ونې چې مثال ګیلاس دي، زردالای دي، مڼې دي، هغه غوزي اکثره ځای کې مثال توی کړي دي زیات اندازه. او د زراعت ریاست هم همکارو موسساتو سره بعضې عاجلې ناستې کړي دي، سره په تماس کې شوي دي تر څو هغو کسانو ته چې هغه زیانمن شوي دي ورته په وخت مثال هغه مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلونونو له امله د یاد ولایت په ډیری ولسوالیو کې د واورې ورښت هم د خلکو فصلونو ته په زیاته کچه زیانونه ورسول.